اما بعد زما د اسلام خوږو مسلمانانو محترم او معززو د الله جل وعلا شانه د عظیم کلام قرآن کریم د 13مه پاره سورۃ قدر تلاوت ما ستاسو وړاندې وکړلو. همدارنګه د آقا نامدار فخر موجودات سرور کونین سردار دو جهان سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث مبارکه پر روایت د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ما ولستلو چې د دې خلاصاونه جوړ د رمضان المبارک باقی چې کومې ورځې دي یعنی اخیری عشره او دغه یو څو ورځې چې کوم په دغه منځمه عشره کې پاتې دي د دې متعلق سو گزارشات او یو څو خبرې عرض کول. همدارنګه اخیری عشره کې د اعتکاف اون تکي عظیم عبادت د هغه متعلق یو څو خبرې کول. دغه کمی ورځ شپې چې د رمضان باقی دی پاتې دي د الله جل جلاله نه غواړو چې الله پاک دا هم په خیر عافیت سره پروغ صحت سره مونږ او تاسو باندې تیری کې سره د زیات او عبادتونو د مقبول او عبادتونو سره. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې آقا نامدار علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چا چې د رمضان المبارک د غروجی اونې ولې د ایمان په حالت کې او د الله جل جلاله د رضا د پاره مقصد او غرض او نیت د خالص د الله جل جلاله رضا وي نو دغه بنده د پاره الله رب العالمین د تیر شوی گناهونه معاف کوي. غفر له ما تقدم من ذنبه وړاندې چې د کم گناهونه کړی دي د د پاره د هغه مغفرت او بخښنه کیږي د الله جل جلاله د طرفنا. خروجی هغه داس نیول چې څنګه د دې روجو حق دی بیا که چرته انسان عاجز دی کمی کوتاهی وشي د هغه د الله جل جلاله نه معافي غواړي بخښنه غواړي توبه استغفار کوي لکه څنګه چې عمده عشره دا د الله تعالی د طرفنا د مغفرت او د بخښنې عشره ده اعلان د بندګانو د بخښنې کیږي د الله جل جلاله لخوانه. نو په دغه عشره کې پکار د مونږه نور تسبیحات هم کو ذکر اذکار هم کو خو لیکن دې سره سره زیات زمونږ په خله او جبه باندې استغفار والا الفاظ وي. دا استغفار الفاظ دا د په دغه عشره کې زمونږ استادو په جبه باندې جاری وي ځکه دا عشره د الله رب العالمین د طرفنا د بخښنې او د مغفرت ته. نو چې کمی کوتاهی زمونږ استادو نشوي وي هغه به الله رب العالمین مونږ ته په استغفار او بخښنې غوښتلو باندې معاف کړي. یعنی اسم دا عبادتونو دا خاصیت ده دا اثر ده چې الله جل جلاله د عبادتونو سره کغه منځ ده که هغه روزه ده که هغه نور عبادتونه دي نیک اعمال دي بلکې چا سره یو خوږه او خپل خبره کول دي د دې په وجه الله رب العالمین د بنده ګناهونه معاف کوي. دا د عبادتونو اثر ده چې الله دې سره ګناهونه معاف کوي. الله فرمایلی دي ان الحسنات یذهبن السیئات دا نیکي چې دي دا ګناهونه ختموي میټاوي. نو علماء کرام بیا فرمایلی دي چې صغیره ګناهونه واړه ګناهونه چې کم شي وي د بندانه الله رب العالمین هغه ورته معاف کوي او د غټو د پاره توبه استغفار دي. دارنګ دغه حدیث کې دویمه خبره دویمه جمله او کلمه چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دا نو هغه د رمضان د شپو د عبادت متعلق چې د رمضان مبارک په دې شپو کې د الله نیکان بندگان مؤمنان دوی د الله عبادت کی قیام کی الله تعالی منځ کی
دغه شپې په عبادت باندې رونی کی او بیا خاص طور سره پدې کې تراویح وکي. فرمای من قام رمضان، څوک چې ودرېدل په رمضان کې د عبادت د پاره ایمانا د ایمان په حالت کې چې زړه کې ایمان شته دا مؤمن دی، و احتسابا الله رب العالمین نا د ثواب نیت لري د الله رضا په زړه کې ده، نو غفر له بخنه وکړې شو د پاره ما تقدم من ذنبه د هغه ټولو ګناهونو چې کم د مخ کې کړی دي. اوس دغه حدیث کې ظاهر دا نشته دی چې واړه ګناهونه یا غټ ګناهونه دا به ورته بخلی شي، خو د نورو احادیثونو قرآني آیاتونو دغه معلومه ده چې صغیره ګناهونه معاف کیږي، غټ او کبیره د پاره توبه ده. بیا دغه حدیث کې خاص طور سره دغه جملې کې تراویح مراد دي، قیام الليل مراد دي، د شپې تهجد تینا مراد دي. نو چې دغه بندگان لګیاوي د شپې د الله عبادت کوي، الله ورته بخنه او مغفرت کوي، او بیا د عبادت نه پس دعاګانې غواړي، نو الله جل جلاله د شپې هر شپه رمضان کې د خپل شان لایقه مطابق دی دنیاوی اسمان تراخته کیږي او د الله تعالی طرف نه دغه اعلانات کیږي، څوک شته دی چې ما نه بخنه غواړي او زه ورته بخنه وکړم، څوک شته دی چې زمان خپل حاجات وغواړي او زه د هغه حاجات پوره کم، څوک شته دی چې ما نه رزق وغواړي او زه ورته رزق ورکم. دا د الله جل جلاله د طرف نه اعلانات کیږي هر شپه. نو هغه وخت کې سحری په وخت کې چې څوک دعاګانې کوي قیام الليل نه پس تهجد نه پس الله جل جلاله هغه دعاګانې قبلوي. خو دعاګانو کې په شرط دی چې د ګناه دعا نه کوي، د ګناه د غوښتلو ګناه د پاره چې کم سہولت ته د هغه د غوښتلو دعا نه کوي، او نه د الله د نافرمانه یا د رشته د قطع کولو کټ کولو د دې دعاګانې نه کوي. نو الله رب العالمین دغه بنده ته چې کومې دعاګانې وستلې دي د هغه پورواله الله رب العالمین کوي. او د احادیث پرانا کې دغه معلومه ده چې یا خو دا کم سیس چې دی غواړي بعینه دا ور کوي، یا د دې په ځای مصیبت لر کوي، یا د دې اجر او ثواب په آخرت کې ور کوي، او د آخرت اجر او ثواب بیا ډیر زیات دی. دی وجنه بنده بیا ارزو کوي کاش چې زما یو دعا نه قبول شي او دلته آخرت کې ماته داغه اجر ملو شي وي. الله جل جلاله دغه سو خبر باندې ماته تاسو ټول ته عمل توفیق درکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.